اوس نو چې موږ رښتیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لیار غواړو چې خدای د پیغمبر په لیار مې روان کړي نو 5 وخته لمونځ به کوو که نه خو په یو طریقه به کوو چې پیغمبر علیه السلام کولی پیغمبر علیه السلام څه ویلي دي لمونځ به په کومه طریقه کوي اول به اودس په صفا نیت په صحیح طریقه کوي موږ اول اودسونه نه دي زده دي موږ خویندو میندو نه دي زده دي موږ سپین ږیرو ځوانانو نه دي زده اودس کوو اول د اودس سم نه وچوو د جوابچي نه اودس سم نه وچوو لکه دا نن سبا دور خو نلکۍ پیدا شوې په جوابچي کښېني په هغه ځای چې څنګه جوابچی ختم شي دستي په اوبو استنجا ووایي بیا په څنګ کې اودس وکړي چې جګ شي روان شي هغه مخه یا په عورت کې چې کومې بولې څاڅکې پاتې وي وروسته را روان شي هغه څاڅکې راوځي اودس بېرته مات شو که نه شو مات اکثره خلک بیا اودس لمونځ کوي دومره ناخبره وي یا کالي مردار شي یا ورنونه مردار شي بیا چې راشو اوداسه ته نبی علیه صلات وسلام چې اودس شروع کوي بسم الله به ورته وایي د قبلې په طرف به کښېنې په جګ ځای به کښېنې او خبرې به نه کوي که نور شی د نه دپاره اندام به صرف بسم الله وایي بسم الله الرحمن الرحیم که مخ مینځې که بسم الله الرحمن الرحیم لاس مینځې په دغو به وایي په داسې اوداسه نبی علیه السلام یې یو خو لمونځ درته روا کېږي بل د ګناوې صغیرې ټولې په معاف کېږي چې مخ آخري څاڅکی د اوبو لویږي ټولې ګناوې صغیره کنکۍ ګناوې دې ورسره معاف کېږي چې لاس آخري څاڅکی لویږي ټولې کنکۍ ګناوې دې ورسره معاف کېږي چې سر مسه وکړي د غوږو د سر کنکۍ ګناوې دې ټولې معاف کېږي چې پښې پرې مینځي د پښو د کنکۍ ګناوې ټولې معاف کېږي بیا دغه اودس کو لاس مینځو مخ مینځو مخ ته اوبه واچوه داسې په دا درېیم وارم که ګوتې داسې تېرې کړې دا ځایونه اول وار بیخي لانده نه شي په دوم وار بیخي لانده نه شي په درېیم وار صرف لندې ګوتې صرف تېرې شي دغته خو مینځل نه وي دغته خو مسحه وي د مخ خو مینځل فرض دي دغه مخ ده د ویښتان چې شنه دي د دغه نه رالاندې تر زنې د یوه غوږ نه تر بله غوږه دا مخ ده په دغه کې چې د یوه ویښته غوندې ځای وچ پاتې شي او داسې نه صحیح کېږي موږ پټکي په سر یې مخ مینځو دغه ټنډه نیمه پټه یي د یوې ګوتې غوندې ځای پکې پټ یي ادب دا د چې اودس کوي سر به ورته لوڅوي پټکی به هلته ګدې چې ځای وچ پاتې نه شي حضرت علي صاحب به اودس وکړو بیا به یې په اخر کې یو موټی اوبه راواخیستې په دغه ځای به یې پسې توی کړې چې داسې نه چې په دا بیخو کې کوم وچ ځای پاتې شوی دلته به یو موټی په توی کړې دا اوبه به دغسې په مخ باندې رابهېدې راڅڅېدې به بیا لاسونه مینځو ځوانانو سپین ږیري په لاسو کې ګوتې دغه ګوتې ښې تنګې دغه اوداسو په وخت کې بې ځایه کوو نه ښوروو یې نه موږ خویندې میندې په لاسو باندې 2 3 4 5 ګوتې هغه ښوروي نه د ګوتې لاندې د ویښته غوندې ځای د ستنې د سر غوندې ځای وچ پاتې شو اودس نه ده صحیح چې صحیح نه شو خو لمونځ بیخي صحیح نه ده غسل نه ده صحیح چې نه شو صحیح خو بیخي لمونځ صحیح نه ده که د سر مسه کوو اکثره چې موږ لیدلي دي دغه سپین ږیري او ځوانان چې دا په جوماتو په ځایو کې مې لیدلي په سر پټکی مسه کوو لاسو ته اوبه واچوه پټکی جګ کړو پټکی کېږدو په ویښتانو لاس تېر شو خو دا سر خو به مسه کوي او داسې مسه به کوي چې ټولو ویښتانو باندې لاس تېر شي داسې به لاس کېږدي داسې چې سر بیخته شاته ورسېدو بېرته به یې داسې په راتېری ګورئ دغه ځای نه لاسونه کېږده تر شا یې ورسوه بېرته یې د شا نه راکېږده تر دغه ځای را ورسوه بیا په ګوتو کې دغه 2 ګوتې داسې پکې راتاو که ګوره ټول غوږ باندې چې مسه وشي داسې پکې راتاو که دغه ګوتې داسې شاته په تېرې که چې په ټول غوږ هم مسه وشي په ټول سر باندې مسه وشي موږ ډېر مسلمانان غواړو د نبي علیه السلام لیار غواړو د نبي علیه السلام لیار غواړو جنت غواړو سر مسه به خرابه ده پښې مینځو اکثره نه دا ځای نه وچ پاتې شي چا نه دا ځای وچ پاتې شي نبي علیه السلام د یو صحابي پونده ولده چې وچه وه ویلو للعقاب من النار کومه پونده چې وچه پاتې ده هغه به په اور د جهنم سوځي د یو صحابي دغه ځای کې وچ ځای پاتې ده کومې تلې چې په وچه پاتې هغه به په اور د جهنم سوځي نو د هغې وجې نه د دغه بېډۍ نه یا 2 ګوتې پورته دغه ځای نه به یې مینځي خو په داسې شکل چې دغه ګوته د چپ لاس په دغه ګوتو کې داسې ویې چې دا ګوتو منځ چیرې وچ پاتې نه شي که دا اودس چې په دغه طریقه یې نو هم اودس شو هم ګناوې په معاف شوې موږ عین حال کې اودس کوو د اوداسه په حال کې په مجلسو لګیایي په خبرو لګیایي دغه وخت کې هم شیطان نه پرېږدي چې دا ثواب ونه ګټي ګناوې معاف نه شي ګناوې معاف نه شي موږ خویندې میندې دي دغه په اودسو کې
ټیک په پازه باندې نه وي هغه د پازې ځای سروای پاتې شي د غسل په وختو کې غوږو کې لښتۍ نه وي هغه سروای وچ پاتې شي سرونه یې داسې کړي په دغه ځای باندې دا کوڅه یې کړي دي موږ تاسې دا دیاتي خلک چې کوو دغه ځای کې یا دغه ځای کې دلته وچ ځای پاتې شي ناوې چې د اوو کڼونه هلته په سر باندې وروته په بیرچیر هغه سپینې دړۍ په ورکو چې لاندې اوبه بیخي تېرېږي نه غسل کوي او د لاندې اوبه نه تېرېږي نبي علیه السلام ته بیبي مبارکه ویې غسل چې کوو ما خو کوڅۍ دي زه څه وکړم نبي علیه السلام یې کوڅۍ مه خلاصوه ځکه ښځو ته د سر خیل ناروا دي نو بیا شریعت اسانتیا ورسره کړې دا کوچ چې راځړېږي دا ویښتانو مینځل نشته په دې باندې کوڅۍ خلاصول نشته لیکن ورته یې داسې لږ اوبه به په سر اچې داسې ګوتې به پکې ویې چې ټول سر یقین شو چې سر پوستکی لوند شو پس هغه نه به بیا درې وارې اوبه په سر تویې چې د یوه ویښته غوندې ځای په سر کې وچ پاتې شي حضرت علي رضی الله عنه ویې چې نبي علیه السلام ویلي دي څو کاله به په اور د جهنم سوځي دا اودس شو بیا د اوداسه نه بعد د لمانځه طریقې دي بیا لمونځونه کوو دغه لمونځ به هم د شریعت په چوکاټ باندې کالي به صفا وي ځای به صفا وي بدن به ټول صفا وي اودس به په صحیح طریقه وي وخت به خپل وي نبی علیه السلام یې دا د منافق سړي عادت ده چې هلته لمر په لوېدو شي یا لمر په ختو شي په دغه وخت کې لمونځ کوي لمر ذاتي لوېږي ډوبېږي په دغه وخت کې په لمانځه ودرېږي مازدیګر اذانونه په څو کېږي موږ اکثره خلک لمونځونه په څه وخت کې کوو چې لمر عین لوېږي په اس وخت کې هغه وخت کې بیا دکان پرېږدو یا کاروبار پرېږدو یا ښځې کاروبار پرېږدي په دغه وخت کې په لمانځه درېږو نبي علیه السلام دا خو د منافق لمونځ ده لمونځ کوو په ښه حضور به کوو د زړه نه به سوداوې باسو ځکه موږ د داسې ذات مخ ته درېږو دا لمونځ د الله تعالی سره خبرې دي چې هغه د موږ په زړه هم خبر ده د موږ په خوله هم خبر ده چې په خوله څه ویایو دا به هم په صحیح طریقه ویایو ما لیدلي دي پام مې ورته کړی په سنتو کې په څنګ پورې مونږ سړي ولاړې په پټه خوله قرات ویایي شونډې نه ښورئ شونډې سره جدا کېږي نه بیا ټیټ شي رکو ته چا سترګې پټې پکې نیولي قرائت خو دومره اندازه قرائت خو فرض ده په هر سړي باندې په لمانځه کې چې صحیح طریقه به قرآن ویي دومره به ویایي چې خپله خو یې اوري په ټکي خو پوهېږي چې دا ټکی مې وویلی خو پټه خوله قرائت نه صحیح کېږي نه د ملا صحیح کېږي نه د امي صحیح کېږي که لمونځ مو په هغه طریقه یې زړه کې مو چورتونه د خپلو کاروبارو یې داسې لمونځ خو نه قبلېږي دا ولې دا ټوله خبر بیرته رالنډه کړمه وجه بنیادي دا ده چې موږ د علماو سره ناسته ولاړه کمه ده چې علماو په مجلسو کې ډیر کې نو خو یوه ورځ به اودس تر زده کړو بله ورځ به لمونځ تر زده کړو بله ورځ به د یو بل شي حکم تر زده کړو غسل طریقه به تر زده کړو کور کې به بیان کړو زموږ خویندې میندې به یې زده کړي زموږ خویندې میندې دي اودس کوي په دغو ځای دا یو خیلې خالونه دي دا د پلاستیکي خالونه دا څیرې او دا خالونه دا یې ویلي اودس وکړي هغه خپل ځای باندې کلک سري شي لاندې دا ټول ځای وچ پاتې شي چې ویښته غوندې ځای نه ستنې سر غوندې ځای پاتې شو اودس نه صحیح کېږي